د غزني اندړ ولسوالي د تفصیلي پلان د تطبیق کولو چارې پرون ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د ریاست الوزرا محترم مقام اداري مرستیال او د کور او ښار جوړونې وزیر ځایي مسؤلینو د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود. د چارواکو په خبره دا پلان په 1450 لمریز کال کې 200 جریبه ځمکه کې منظور شوی و چې په تطبیق سره به یې ښاري نظم او پرمختګ رامنځته شي. امروز جای نهایت خوشحالی است که ما و شما پلان تفصیلی ولسوالی تاریخی و باستانی اندر را افتتاح میکنیم و در حدود 200 جریب زمین پلان تفصیلی ترتیب شده است. در اینجا سرک‌های درجه اول و درجه دوم، درجه سوم و مارکت ها، جاهای سوداگری و تمام پلان تفصیلی در اینجا ترتیب شده است. دیو منطقه پلان جوړونه هغه یقینا په دې معنا ده چې هلته به اجتماعي پرمختګ هم راځي، هلته به اقتصادي پرمختګ هم راځي، هلته به فرهنګي او علمي پرمختګ هم راځي. کومه نقشه چې اوس موږ جوړه کړې ده، نقشه که څه هم له پخوا نه ډیزاین شوې ده، خو په دغه نقشه باندې چې موږ وروستني کوم مطالعات کړي دي، ډېرو هغو مسایلو ته چې هغه د انکشاف د یو ښار یا د یو منطقې په دغه کې رول لري، هغه څه پکې جایز شوي دي. د اندړ ولسوالي د میري بازار اوسیدونکي د حکومت له لوري د تفصیلي پلان تطبیق کولو ته خوښ دي. وایي له دې سره به بازار ښکلی او پراخ شي. داسې په دې بازار کې عملي سي، د بازار ډېر ستونزې به ورسره حل سي. یو خو به د هر شي ځای معلوم وي، د قصابیانو د مستریانو بازار کې اوس ډېره ګډوډي ده. اندړ د غزني ګڼ نفوسه او لویه ولسوالي ده. د دغه ولسوالي اوسیدونکي وایي چې یاد پلان باید ژر عملي شي. دوی هیلهمند دي چې د دغه پلان په عملي کېدو سره به یې ښاري ستونزې تر ډېره بریده حل شي.